ننګرهار کوز کونړ ولسوالۍ کې د قومونو قبایلو چارو ریاست د دوو کورنیو ترمنځ 9 کلنو دښمني په دوستۍ بدله کړه. مسؤلین وایي دغه دښمني د کورنۍ مشکلاتو له امله رامنځته شوې وه چې د مسؤلینو علماو او قومي مخورو په هڅو په دوستۍ بدله شوه. د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین د دې ولایت په 140 بیلابیلو سیمو کې تاریخي ابداتو شتون تاییدوي. دوی دغه تاریخي او کلتوري میراثونو د څېړنې او بیا احیا کولو ډاډ ورکوي. د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست اړوند د دعوت ارشاد ریاست له لوري ننګرهار کې ورزشکارانو ته 2 ورځنی فکري او عقیدوي سیمینار وړاندې شو. مسؤلین وایي په دغه سیمینار کې 415 استادانو روزونکو او ورزشکارانو ګډون کړی و چې پکې بیلابیل فکري او عقیدوي موضوعات وړاندې شول. د ننګرهار سره د ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د خښتو بټیو کې سوځېدونکي توکي ورته بیلابیل تنفسي ناروغۍ پیدا کړي. دوی د چاپیریال ساتنې ادارې څخه غواړي چې د مخنیوي لپاره باید کوټلي ګامونه واخلي. ننګرهار کې د یتیمانو سرپرست نړیوالې مؤسسې 300 کسانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې. د ننګرهار مرکز جلالاباد ښار کې د یتیمانو سرپرست نړیوالې مؤسسې اړوند د زده کړو په یو مرکز کې 300 ځوانانو ته په بیلابیلو حرفو کې د زده کړو زمینه برابره شوې.